سلامونه مې ومنئ دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دا ویډیو د لوسو فلمونو په اړه ده. لوس فلمونه مو ژوند ګواښي. دا به مو ډېر اورېدلي وي چې د لوسو فلمونو لیدل په بدن او دماغو بد اثر کوي او کمزوري کوي یې، خو له دې به نه یاستئ خبر چې د دې ترڅنګ یوه ناوړه ناروغي هم پیدا کوي. په یوه تازه څېړنه کې ساینسپوهانو او ارواپوهانو د ذهني ناروغیو په لیست کې یو بل نوم هم ورزیات کړی دی چې د لوسو فلمونو د لیدو له امله پیدا کیږي. دا ناروغي چې پورن ټرامیټک سټریس ډیس آرډر نومیږي، هغه کسان پرې اخته کیږي چې په کم عمر کې د لوسو فلمونو لیدو ته مخه کوي. د دې خطرناکې ناروغۍ په اړه ارواپوهانو ته هله معلومات وشول چې یو 14 کلنه نجلۍ په داسې حالت کې روغتون ته راوړل شوه چې د ځان وژنې کوشش یې کوو. د ارواپوهانو له څېړنو معلومه شوه چې نجلۍ له ماشومتوبه له خپل مور او پلار سره په یوه کمره کې اوسېده او پلار به یې هره شپه لوس فلمونه کتل. نجلۍ چې په خپلو خبرو کې ویلې، هڅه یې وکړه پلار له دې کاره منې کړي، خو هغه پرې لاس پورته کړ او ویې وهله. جینۍ ډاکټرانو ته ویلي چې هغه لوسې صحنې هیڅ له ذهنه نه وځي او بیا یې مخې ته درېږي او دې چارې د دې پر زده کړو هم ژور اغېز کړی دی چې د همدې لامله له ښوونځي هم وشړل شوه. جینۍ وایي لوسو صحنو به همیشه ځورولم او د ګناه احساس به مې کوو، نو ځکه مې د ځان وژنې هڅه وکړه. د ډاکټرانو په وینا دا دماغي ناروغي د هر عمر لرونکو ته پیدا کیږي، خو په ماشومانو ډېر زر اغېز کوي. یادونه باید وکړم هر څه په اسلام کې نغښتلي دي او یو کامل مؤمن هیڅکله هم په رواني او اروايي ناروغیو نه اخته کیږي، ځکه چې اسلام موږ ته لازمي لارښوونې کړي دي. نو اسلامي لارښوونې په مکمل ډول تعقیب کړئ، همیشه به په دنیا کې خوشحاله او کامیابه اوسئ او آخرت کې به هم خوشحاله او کامیابه یاستئ. اسلام 1400 کاله مخکې موږ ته دا لارښوونې کړي دي او ساینس یې اوس په ثبوت رسوي. نو اسلام زنده باد. خدایا هغه کسان چې موږ سره په دې معاملاتو شریکولو کې برخه اخلي، ته یې د دوزخ له سرو لمبو وساتې. دوستانو مهرباني وکړئ دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري هم د لوسو فلمونو د تاوانونو نه ځان خبر کړي او دا پلید عمل پرېږدي. زموږ چینل د سره هم سبسکرایب کړئ او د ګونګرو نشان ووهئ چې زموږ هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. مننه.